ما ته خپل نسبت سره یو ښکلی فلم ښکاري دا یو هټ کې فلم یو غریب ستاسو د ظلم د نازا خپله رشکسېږي ګوره مونږ تنقید کوو زه خپله تنقید کوم په هر شي باندې تنقید کوم چې ښکلی شی جوړ شي نو صفت یې کوو دا زه وایم ګارنټۍ سره یو چیلنج ورکوم یو چیلنج سره خبره کوم بې وعدې خبره نه کوم سهار نه تر ماښامه زه په نره مزدوري کوم د خپلو مټو خورم نو چاته زه زاري کوم سلامونه ګرانو کتونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل تاسو ګورئ وطن چینل ګرانو کتونکو د کراچۍ په ښار لانډي کې موجود یم نن راغلی یم یو فنکار دی اکټر دی ډېر بهترینه اکټر دی د کراچۍ په ډېرو ټیلي فلمانو کې د خپل فن مظاهره کړې ده ډېر زبردست اداکار دی د ارشد خان په ډایرکشن کې چې کوم فلم تیار سوی دی جوړ سوی دی رکشې والا د دې فلم په حواله له د سره خبرې اترې کول غواړو تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې رحمان شاه خټک عرف شکرات ته ښه راغلاست وایم السلام علیکم ستړی مست تاسو ستړي مشئ زما طرف نه بیا یو پرې ستړي مشئ ډېره مننه تاسو بیا یو پرې موږ ته راتګ راوکړو ډېره مهرباني ډېره شکریه چې تاسو زموږ غریب خانې ته تشریف راوړئ نو دا ستاسو ډېره غټه ښېګړه دی موږ سره رکشې والا فلم په حواله څه وایي رشکی والا فلم ارشد خان جوړ کړو او ډېر یو ما ته خپل نسبت سره یو ښکلی فلم ښکاري دا یو هټ کې فلم دی ولې چې دا یو مزدور طبقې باندې فلم جوړ کړو یو غریبانانو آواز چې رشکو والا سره څه کېږي رشکو والا ژوند څنګه تېرېږي اور ورځې څنګه تېرېږي داسې کهانیانې موږ ته مزید نور هم پکار دي چې داسې یو مزدور باندې کہانی جوړ کړي یو بل داسې ټیکسي والا باندې جوړ کړي یو چای والا باندې جوړ کړي داسې عامې کہانی چې عام طور عوام سره یو میل جوړ کوي هغه کہانیانو ته د زور ورکړي اور لږ د فیلډ نه بل ځای ته راواوړي فلمونه ډیر دي خو ما ته خپل نسبت سره دا ډېر ښکلی فلم ښکاري ډېر ښکلی بجټ والا فلم ښکاري شکرا وروره دا ماته ووایه چې په رکشې والا فلم کې نسیم پهلوان و خپله رکشه ته اور ورکړی دی دا و کتونکو ته څه میسج ورکوي دا ستا خبره په ګل بدله وایي چې تنګ شي نو سړی په جنګ شي نو انسان ډېر مجبوره شي ګوره پټرولو ریټ ته ګوره یا مهنګاهۍ دور ته ګوره نو انسان سره یو کہانی نه وي یو سل کہانیان انسان سره ژوند سره تړلي دي نو زما خپل دماغ یا ما خپل ضمیر دا غواړي چې انسان تنګ شي په جنګ شي نو دا رشکې ته به اور په دې باندې ورکړي چې تنګ شوی وي یا پولیس والا یا ټریفک والا یا روډ باندې دی چهل قدمي کوي پسنجر وړي یا پسنجر داسې یو ښکلی پسنجر وي کله بد پسنجر وروخیږي انسان دی مغزماري ورسره کوي نو یو ښکلی سبجیکټ دی زما حساب سره یو ښکلی فلم دی نو زه غواړم چې ارشد خان بھائی ته زما ریکویسټ دی چې داسې یو ښکلی فلمونه راوالي داسې کم بجټ باندې هم جوړیږي اور عوام متاثره کوي اور یو ښکلی فلم دی زما حساب سره په دې فلم کې ارشد خان یوه سندره اچولې ده ګانا یې پر شاهد خان باندې پکچرایز کړې ده د هغې ګانې بول دا دی چې زه یم رکشې والا دا ګانا به ستا په سوچ څومره هیټ شي ګانا ډېره صفه ګانا دی او ډېره ښکله ګانا کړې دی ګوره مونږ تنقید کوو زه خپله تنقید کوم په هر شي باندې تنقید کوم چې ښکلی شی جوړ شي نو صفت هم کوو چې بد شی جوړ شي نو مونږ ورته بد ویلم پکار دي چې یار دا مسټیک دی لرې کا دا مسټیک نه چلیږي نو مونږ ته هم پکار دی چې هغه زمونږ خبره هم واوري ستاسو انټرویو ذریعې سره چې هغو ته هم ورسیږي چې یار تنقید صحیح دی خو هغې یو حل دی
چې هغه تنقید زه ځان نه لرې کومه. نو ګانا ډېره مزیداره دی، خلکو ته په کار دی. رشکو والا ما بله دی دا فلم ولګېدلو جمعې پر ورځې ما ته یو هغه راغلو کلیپ سینماګانو کې رنګ برنګه رشکې ولاړې. دا ګانا هیټ دی او ډېره صفه ګانا دی، زما ډېره خوښه شوه. مین شی دی کہانی پسې دی محنت او محنت پسې دی پیسه. چې دا درې شیزونه تا یو ځای ته کړو فلم کې یا ډرامې کې، نو هله ستا ډراما یا فلم چلیږي. چې دا درې شیزونه نه وي نو فلم ډېر لکه خوښوي نه. دا درې شیزونه پکې تکړه اچوي. تا ارشد خان ته څه وایې چې آیا تاسې فلمان جوړوي دا به خامخا ته په لاهور کې جوړوي، کراچۍ ته ولې نه راځي؟ مونږ خو کدی سکرین باندې ما ګوري ارشد خان بھائی زما طرف نه یو پرې مبارکي والا د رشکې والا فلم. بیا زما یو درخواست دی چې دې کراچۍ ته مو ګوره. نو مونږ سره هم اکټران شته. نو یو لوکل فلم دی هغه ما ته هم پته لګي تا ته هم پته لګي. نو بیا لوکل فلم کې یو جانداره کہانی دی کې ما ته داسې ښکاري یو کہانی ښکاري په مسرت کې لګولو، خو هغه کراچۍ کې نه ولګېدلو. څه پرابلم وي، څه خبرې وي، خپل سلیمې والا خپل حساب ته ګوري، هغه نه ولګېدلو. لږ مایوسه شو، خو خیر ان قریب به ولګي. نو دا څه بده خبره نه دی. فلم ډېر ګران کار دی او ډېر محنت لګي. نو زه وایم چې زمونږ فلم انډسټري نور هم مخته لاړه شي، نو سلیماګانې جوړې شي، یو پروډوشن ملاو شي. نو ارشد خان بھائی ته زما بیا هم درخواست دی چې دې کراچۍ کې هم ډېر ښکلې ښکلې ځایونه شته. شاهد خان بھائی ته مې درخواست دی چې لږ صرف غور وکړئ، نوې نوې چهرې، نوې نوې اداکاران فلمونو کې وچلوئ. نو څه بده خبره نه دی دا چې یو نوې چهره راشي یا نوې اکټر راشي هغې باندې ستا ویډیو ډوډ کېږي. نه، دا خپل ځای دی، دا بل خپل ځای دی. هر اداکار هر فین دی، ستا خپل فین دی. زمونږ کراچۍ کې دلته کې خپل فینونه دي. مونږ زیات خلک خوښوي ولې چې مونږ د سره تلړي یو کراچۍ سره ډېر ټیم نه ډرامې کوو 10 کالو نه. نو مونږ هم زده کړه کړې دی. مونږ هم ارشد خان بھائی ته بیا درخواست کوو که دا انټرویو ګوري نو مونږ ته لږ باندې متوجه شي، لږ به سوچ وکړي. که زما انټرویو رسي نو زه دا وایم چې دا هم ورسېږي نو یو ښه خبره دی. شکرا وروره دا ما ته ووایه لکه څنګه چې تا ارشد خان ته ریکویسټ وکړي چې کراچۍ ته راسه، په کراچۍ کې فلم یو جوړ کا نو ته به مایوسه کېږي نه. یو فنکار سره د کراچۍ یو اکټر و، ما له هغه سره انټرویو کوله. هغه ما ته دا خبره وکړه چې فلم سازان که هغه ارشد خان دی، که هغه شاهد عثمان صاحب دی، که هغه لیاقت علي خان دی، که هغه اسلم بیلا دی، که هغه هر څومره فلم سازان دي چې د پیسو خاوندان دي، هغه دا خبره وکړه چې دا ټولو فلم سازانو کې د یو فلم ساز یا دوه کراچۍ ته راسي د کراچۍ حق د ادا کړي. ولې د پښتو فلمانو ابتدا له کراچۍ نه سوې ده. یوسف خان شیربانو، بدر منیر صاحب جوړ کړي له دې کراچۍ نه. ته و دې ټولو فلم سازانو ته څه وایې چې تاسو کراچۍ ته راسي؟ لکه هغه فنکار چې ما ته دا خبره وکړه چې دلته به موږ بغیر پیسو له ده سره د دې انډسټري د ترقۍ دپاره کار وکړو. ستاسو فنکاران و دې ته تیار دي؟ بالکل انشاءالله مونږ تیار یو. په مټ ولاړ یو. مونږ به ورسره منډه وو، مونږ به ورسره تنده برداشت کوو. خو دلته کې مونږ سره داسې اداکاران دي چې لږ ګریلو، لکه بیک سایډ یې لږ کمزوری دی. مونږ یو که دا اداکاران په لږو پیسو باندې والي نو دو ته به خپل یو مثال کے طور پہ یو خوشحالی میلاو شي چې هر آو. نو دلته کې سلیما مونږ سره شته، ګلستان سلیما دی په قید آباد کې. نو مونږ یو دا زه وایم ګرانټۍ سره یو چیلنج ورکوم، یو چیلنج سره خبره کوم، بې وعدې خبره نه کوم. د یو دوه شو مونږ به فل هاوس کوو د خپل ځان دپاره، د پښتو دپاره، د مینهوالو دپاره. ولې چې زمونږ مینهوال کراچۍ کې ډېر دي. لازمي نه دی چې پېښور نه د ریلیز شي، کله کله ریوس ګیر هم پکار دی چې کراچۍ نه ریلیز شي. دا اداکاران پکې زه واخلم، کیدای شي دې نه یو فلم هیټ شي، یو لکه
لازمي نه دی چې پېښور نه هټ کېدل پکار دي یا کراچۍ نه نه هټ کېږي. دلته کې 3-4 سینماګانې شته نو سړی افتتاح دلته نه وکړي. نو مونږ بیا هم ګزارش دی درته چې فکر غور یو انډسټري مونږ ورسره هر شي ته تیار یو چې یو ډراما یو فلم مونږ باندې پکار دی. ولې چې دیش کاله اداکاري کول ساسانه خبره نه دی. دغه شان د تاسو کیمرو مخې ته یئ، مونږ د کیمرو شاته یو. مونږ لایف اداکاري کوو، تاسو د کیمرو باندې کوئ. نو ډېر فرق دی. شکرا وروره تا خو ارشد خان ته او ټولو فلم سازانو ته ډېر سخت چیلنج ورکړي چې زه به بلکې د کراچۍ فنکاران به که یو فلم په کراچۍ کې جوړ سي او په هغه فلم کې د کراچۍ بهترینه فنکاران بغیر پیسو بغیر معاوضه یا لږ غوندې معاوضه باندې کار وکړي، نو ته دا چیلنج ورکوې چې د کراچۍ سینمې 2-3 شو به زه هاوسفول کوم د خپلو یارانو، د خپلو دوستانو، د خپلو فنکارانو په ټکټو باندې. دا چیلنج به سر ته ورسوي او که نه؟ بھائی چیلنج هسې څوک نه ورکوي. څه ټیلنټ وي ځان باندې بروسه وي نو چیلنج ورکوي. نو مونږ پسې کسان شته، یو کس پسې 100 کسان دي. مونږ باندې یو کس پسې 100 کسان. ولې فلم چې کامیابیږي په عوام کامیابیږي، په پبلک کامیابیږي. فلم ته غټ سړی نه راځي، بزنسمین سړی نه راځي، هغه سره دومره ټیم نه. عوام غریب لکه د کومه طبقه چې دی زمونږه عام دور کې زندګۍ باندې مزدور وي، رشکې والی څنګه تا رشکې والا باندې فلم جوړ کو نو لازمي به رشکې والا راځي. نو داسې زمونږه خپل مینوال دي. مونږ هم دلته کې اداکاري کړې. زه چیلنج بیا هم ورکوم چې یو 2-3 شوګانې مونږ نه فل هاوس وغواړه. شکرا وروره د رکشې والا فلم متعلق ډایرکټر ارشد خان دا خبره کوي چې د دې فلم کہانی داسې کہانی ده چې هغه خو یو له رکشې ډرایور والا سره ریلیټډ ده، بل به دا کہانی د هر کور کہانی وي. د دې مطلب دا دی چې د هر غریب د ستونزو د تکلیفاتو ذکر به په دې فلم کې وي. ته څه وایې؟ بالکل دا فلم یې ډېر مزیدار جوړ کړی. خو دوی ته زه یو ریکویسټ کوم چې د ګانې کمې کوي یا 4 ګانې واچوئ، خو لکه ډېرې زیاتې نه چې یو هغه زاړه فلمونه و زمونږ چې نعمت به وي چې ډز او ډایرکټ به ګانه ورکړو، هغه شی نه دی پکار. لږ کہاني زیاته ورکوئ. په یو پښتو فلم کې خو کم از کم د انټرټینمنټ دپاره شپږ ګانې خو ضروري دي. نه دومره ګانو ته ضرورت نشته چې څومره ستا کہاني چلیږي کہانی حساب سره یو ګانه ورکړي، یو ښکلی ګلوکار وي هغه باندې ښکلی طرز ورکړي، ګانه ورکړي، نه خوند کوي. نو ویلنانو خپله ګانې وي، د هیرو خپله وي، د بل هیرو خپله وي. لږ ګانې کم کړي، کہاني پکې لږ ډېره ورکړي، رشکې والا درد ورکړي، هغه باندې څه تېرېږي هغه پکې ډېر ورکړي. لږ ګانې کمې کړي. لازمي نه دی چې تش پکې 10-12 ګانې ورکوو بس ډر نه، هغه شی لږ کم کړي نو انشاءالله خوند کوي. په آخر کې مینوالو ته څه وایې؟ مینوال ما باندې ډېر ګران دي. وایي پښتون باندې زه مین یم او پښتون زما زړګی دی. پښتون باندې زه خپل سر ورکوم. نو زه هم چې دا هم زمونږ ورونه دي، پښتانه دي، اداکاران دي، نو دوی ته هم گزارش دی چې یو ښکلی کار ده کوي، یو ښکلی سبجیکټ ته پیش کوي، یو ښکلی صفا ماحول ته جوړوي. لکه چې دا بد پښتو انډسټرۍ نه ورک شي، تنقید څوک نه کوي چې دا بد کار وکړو. زما ضمیر دا غواړي. ولې چې مونږ ته پته دی چې فلم جوړول اسانه خبره نه دی، انټرټینمنټ غواړي، خو لږ انټرټینمنټ ډېره کہانی. ډېره مننه. ګرانو کتونکو دا و رحمان شاه خټک عرف شکرا چې د پښتو نوی فلم رکشې والا په حواله مله تاسو سره د خوندورې خبرې اترې وکړې. تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بازار سپارلي یاست. د خدای په امان.